ولدا د روزې میاشت ده، دا ډېره محترمه میاشت ده، والله العظیم دا ډېره محترمه میاشت ده. پر موږ په غفلت تېره شوله، په ګرانۍ وو، په مهنګایي وو، په بدامنۍ وو، د روزه ماتو د پیشلمۍ په خبرو راباندې تېره شوله. دا هغه میاشت ده چې الله پاک انسان عاشي بخشي، عاشي د بخښلو دروازې خلاصې کړي دي. که زه بخښل نه غواړم نو په دې کې د الله او د دین څه قصور دی؟ په دې کې زما او ستا قصور دی چې موږ له الله بخښه نه ده غوښتې، عفو مې نه ده غوښتې. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په روزه کې هم یو سړی په الله خپل ځان ونه بخښي، تر دې نو بیا بدبخته سړی نسته. هغه بل حدیث کې راځي رغم انف عبد، پزه دې خاورې شي د هغه چا چې د روزې میاشت ورباندې راغله، بیا هم دی په خپلو زړو خبرو اخته ولو. دا ونه کړو چې د الله په دربار کې ځان متوجه کړی وای او بیا د په الله د خپل ځان بخښلی وای. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ورځ ما ستا خو روزه ده، الحمدلله د ټولو مسلمانانو روزه ده، د ټولو مسلمانانو روزه ده. یه به څه به داسې کسان یې عاجزانو چې د هغو به نه یې روزه، دغه دا مزدوران ګرځي غریبان، دا سیمټو، دا خښتې و، دا ریګ، دا یو پارسل ریګ نه دی، دا تقریبا هغه دی 50 کیجی جوړیږي، 50 کیلو، دا هغه څلورم چت لره خیږي، کشنی کشنی نری صورتونه بدنونه دي. دا د دې اکثره روزې نه یې. اوس موږ خو دا وایو نو ته مزدوري کوې روزې نسې نیولی، ته به داسې دوزخ لره ولاړ سي. الله پاک په خپلو کارو ډېر ښه پوهېږي. سیده اوس دا غریب د ماښام ګوله نه لري او دا که ولاړ سي فکر شروع کړي، زه منم چې روزه فرض ده، زه منم چې خوړل حرام دي، خو لیکن دا نه پوهېږم چې الله به د دوی سره څه معامله وکړي. ها یو شرابیان دي، کبابیان دي، چرسیان دي، روینیان دي، هغه یې د مستۍ نه نیسي، د هغو سره به بیا الله ګوري، د هغو سره به الله بیا ګوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې روزه ونیسي د دې روزاتي دپاره د الله رسول فرمایي وایي له سهار یې ونیسي تر ماښامه د سمندر مایان د روزاتیانو ته دعا کوي چې یا الله آباد یې لره، یا الله شاد یې لره، یا الله کامیاب یې لره. د سمندر مایان خو به نو ریا نه کوي، شهرت به هم نه غواړي، او دا خو به هم نه چې د الله په دربار کې خپل نمونه بړاوي. نه 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 نه، دا د دې روزې کمال دی چې ما او تا نیولې ده. که په صحیح معنا ما او تا دا روزه ونیسو، د الله رسول فرمایي مسند امام احمد حدیث را نقل کړی دی چې په سمندر کې یو الله په خبر دی چې تعداد یې څو دی د مایانو، هغه له سهاره له پیشلمي بیا تر روزه ماته و ما او تا ته دعاګانې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابن حبان حدیث بیا دا دی وایي دغه فرشتې د انسان دپاره له سهاره تر ماښامه د مغفرت دعاګانې کوي. د الله رسول فرمایي وایي کله چې یو سړی روزه ونیسي، د سهاره سې ونیسي د روزه ماته پورې 80,000 فرشتې و دې روزاتي ته دعا کوي، یا الله ته مغفرت وفرمایه، یا الله ته معافي ورته وکړه، یا الله ته احسان ورسره وکړه، یا الله ته ښه ورسره وکړه، یا الله ته جنت ورکړه. دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي. د سمندر مایان او بیا د اسمان فرشتې د زما او ستا دپاره دعاګانې کوي. روزه مې خپله نیولې ده، دعا بل راته کوي، او هغه هم هغه دعا چې له ما او تا شاباش هم نه غواړي. موږ کله دا ویلي دي چې ملایکو کور مې ودان، موږ کله دا ویلي دي چې مایانو کور مې ودان. دا د الله له جانبه ورکړه ده چې څوک روزې ونیسي، الله پاک به هغه د اسمان د فرشتو دعا ورنصیب کړي. هغه یوه نه، دوې نه، 80,000 فرشتې، هغه 1-2-5 منټه نه، هغه له پیشلمي بیا تر ماښامه پورې دغه دعاګانې ورته کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په روزه کې که سړی د ورځې او د شپې لمونځ کوي، پر هره سجده باندې الله په جنت کې یوه درخت ورکوي.
علامه بیهقي حدیث نقل کړی دی په جنت کې پر هر سجده الله یو درخت ورکوي او د جنت هر درخت داسې ده چې تر سایې لاندې د الله رسول فرمایي ته روان سي 1500 کاله به ته روان یې د دې درخت سایه نه ختمیږي دا پر روزه کې پر هر سجده وما وتا ته الله پاک څه راکوي په جنت کې یو درخت راکوي بل حدیث کې راځي پر هر سجده 1500 نیکیانې د الله د شان مطابق وما وتا ته ملاویږي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچیر یو سړی را ولاړ سو وچاته روزمات ورکي روزمات د الله رسول فرمایي وای الله پاک ودته پر دغه روزمات باندې اغه تیر ټول ګناي ورمعافي او الله جل جلاله د جهنم د ور خلاصي یو سړی د روزاتي د پارا روزاتي دی لاروي دی مسافر دی مهاجر دی غریب دی فقیر دی یتیم دی کونډه دا مریض په هسپتال کې دی تا روزمات وروړي د الله رسول فرمایي وای الله پاک به استا ګناوي در معاف کی او پر دغه خبره به الله تعالی د جهنم څخه خلاص کی دا ابن خزیمه دا حدیث را نقل کړی دی صحیح ابن خزیمه دا حدیث را نقل کړی دی چې څوک و چاته روزمات ورکی یو که الله له ګناو خلاصي ور معافي او بل د جهنم د ور خلاصي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا خپل حلال ګولا چاته ورکړه روزمات لپاره روزه ور باندې ماته کړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د پاره تمام فرشتي او ټول شپه پر د باندې چش وري پر د باندې رحمتونه وري چې سړی حلال ګولا حلال رزق اوبر را واخله شربت را واخله بل دای روزاتی ته ورکی هغه روزه ور باندې ماته کی د الله رسول فرمایي ټول شپه د الله ملائکه پر دې سړی باندې رحمتونه وري د رحمتو سره مراد دعاګانې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د شب قدر په شپه جبرئیل امین علیه السلام راځي د سره لاس ملاوي نشانی څه د چلاس سره ملاوي د الله رسول فرمایي د بزړه نرمي تر سترګو به وش کې ډېری بهیږي د الله له خوفه دا علامه ده څوک د چا د حلال ګوله ده د چا روزمات ور تیار کی وره وړي مطلب د الله رسول فرمایي بیا د اسمان فرشتي ټول شپه پر د رحمتونه وري او بیا د شب قدر په شپه جبرئیل امین علیه السلام لاس سره ملاوي د لاس د ملاوي دوه علامت څه ده علامه ده د زړه به نرمي علامه ده د تر سترګو به وش کې ویږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي پوښتنه وکړه ول یا رسول الله کچيري چا مثلا ډوډۍ نه درلوده چاته ورکی نو بیا به څه چم کوي د الله رسول فرمایي هو ګوله به په وسه پرای ول یا رسول الله د چای و ګولم په وسه نه د پر بیا ول یو غړپ شلومبې خو به په وسه پرای ول یا رسول الله که یو غړپ شلومبې هم نه نو بیا د الله رسول فرمایي و یو ګلاس وبخ ور کولای شي یو ګلاس وبو ورکا د روزمات لپاره د الله رسول فرمایي د شب قدر په شپه به جبرئیل امین علیه السلام لتا سره څه کوي لتا سره لاس ملاوي سونه غټه خبره ده عزیزانو چې ما ته نه خبرو یا ناپوه یا ضرورت نور ته لرو په دې کې د علماو په دې کې د دین او د اسلام څه قصور دی سبحان الله الله دې را نصیب کړي صحیح سلو روزه ده پر روزه کې څوک تاش کې پریز دی که پته کې پریز دی که نور چمنه کې پریز دی داس په الله بزان وبخشو اسید ګناو دروازه مستخلاص ده وخت خپل ګناوي کوو کباندارونه کوي دام پریز دی که موزیک اوري دام پریز دی تی د الله لږ خاطر وکړي الله ډېر مهربان ذات دی الله ډېر عظیم ذات دی یو زنانه مړه بزرګ الله والا بیا چا په خوب ولیده الله څه معامله در سره وکړه الله وبخښلم پر چی شی وبخښلې ویلې ولې وخت ما ډوډۍ خوړله دا ګوله مې تیاره کړې او خولې ته مې وړله د مسجد اذان شروع سو چې اذان شروع سو ما دا ګوله کښېښوله ما دا پړونی پر سر راکش کې عام طور زنانې چې اذان کېږدي دا خپل سر پټوي ښه خبره ده نو ما چې دا سر پټ کړي الله ما ته ویلې ما ته دومره خوند راکړي پر دا یوه خبره زه تا بخښم
پر دا دې نه بخښم چې تا دا سر پټ کړي، پر دې دې بخښم ستا خولې ته ګوله نږدې وه، اول به دې ګوله کړې وه بیا به دې سر پټ کړی، تا لیا ګوله دې کښېښوله اول دې زه کړم بیا دې ځان کوي، په دې خبره مې وبخښه. صحیح شو؟ الله دونه مهربانه ذات دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو سړی راغلی، د مسند امام احمد حدیث دی، دا واورئ. ول راغلی ورته ویلې ول یا رسول الله دوې ښځې دي روزه یې ده، داسې روزه یې ده چې ډېرې وږې هم دي او ډېرې تږې هم دي. نو بیا ول یا رسول الله ډېرې وږې او تږې دي حتی و مرګ ته نږدې دي. پیغمبر علیه السلام مخکې واړو د بیا ورته ول یا رسول الله دوې ښځې دي او ډېر زورور روزې یې نیولې دي، داسې روزې دي چې د لوږې ګر سره اوس مري او قریبه ده چې مړې به سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل ته ورسه دا دوې ښځې راوغواړه. چې راویې غوښتې دواړې رالې چې کښېنستې، یوې ته هم یوه پیاله ورکړله و بلې ته هم بله پیاله ورکړله. ول په دا پیاله کې ته بیا د بدې ما پې قی و الټۍ، هغه چې قی الټۍ وکړلې تازه غوړ شه، هغه پیپ راواخله، هغه اوبه راواخله، هغه وینه دا پیاله نیمه یې ورباندې ډکه شوه. دا بلې ته یې ولتې وکړه، هغې هم دغسې وکړه، دا پیاله نیمه یې ورباندې ډکه شوه. پیغمبر علیه السلام مبارک څه وایي؟